السلام علیکم دوستانو. کابل د میساینک لوبډله د شپږیزې څخه بهر کړه. د شپږیزې المنټر لوبه د باران له امله پوره ترسره نه شوه، خو د ډي ایل قانون له مخې د کابل بازانو لوبډلې د 29 منډو په توپیر په دغه لوبه کې بریا خپله کړه، چې کولپای دوه لوبې ته یې لار پیدا کړه او د میساینک لوبډله بیا د سیالیو څخه بهر شوه. د شپږیزې کرکټ لیګ المنټر لوبه نن په کابل کرکټ لوبغالي کې د میساینک اتلانو او کابل بازانو لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، چې کابل بازانو د لوبې پچه وګټله او میساینک اتلانو ته د توپخنې بلنه ورکړه. لوبه د باران له امله 14 اورونو ته راکمه شوه، چې میساینک اتلانو په ټاکل شوو 14 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو سره 107 منډې وکړې. د میساینک اتلانو لخوا ریاض حسن 15 او صدیق اتل 22 منډې وکړې. د کابل بازانو لخوا عظمت الله عمرزي 3، محمد نبي او خلیل احمد 2 لوبغاړي وسوځول. د 109 منډو هدف په تعقیب کې د کابل بازانو لوبډلې په 15 اورونو کې د کوم لوبغاړي له سوځېدو پرته 2 منډې وکړې، خو په لوبه کې بیا باران شروع شو او له دې امله لوبه ختمه شوه. کابل بازانو د ډي ایل قانون له مخې د 29 منډو په ستر توپیر په لوبه کې بریا خپله کړه، خو موږ نه پوهېږو چې د دویمې پاڼۍ لوبډلې څنګه په منډو بریا خپله کړه. د کابل بازانو لپاره ابراهیم زدران 11 ناسوځېدلې او رحمان الله ګربز 10 ناسوځېدلې منډې وکړې. کابل بازان به سبا په دویمه کولپای لوبه کې د سپین غر پړانګانو لوبډلې سره مخ کیږي او هره لوبډله چې بریالۍ شوه هغه لوبډله به په پایلوبه کې د بوس ساتونکو لوبډلې سره مخ شي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.